په نړۍ کې یوازې انسان دی چې خبرې کولای شي او یو بل په خبرو پوهوي. یعنی نور داسې هیڅ حیوان شتون نه لري چې خبرې وکړي او نه انسان په خبرو پوهولای شي. خو یو حیوان شته چې په خبرو نه پوهیږي، خو کولای شو چې په اشارو خبرې ورسره وکړو او پوه یې کړو. او دا حیوان د ځمکې پر سر تر ټولو هوښیار حیوان دی. د دې حیوان نوم دی ګوریلا. ګوریلا یو ډول انسان ته ورته بیزو ده او تر ټولو بیزوګانو غټه ده چې بیخي زیاته قوي ده. او ګوریلا ځینې وخت د انسان لپاره خطرناکه هم کیدای شي. یعنی کله چې غوسه ورشي نو په انسان حمله کوي او کیدای شي انسان له منځه هم یوسي. د دې بیزو ډي ان اے د انسان ډي ان اے ته ورته ده. ګوریلا په افریقا کې ژوند کوي. ګوریلا یو له بل سره خبرې کوي، خو په ژبه نه، بلکې دوی یو له بل سره په اشارو خبرې کوي او یو بل پوهوي. یعنی په نړۍ کې بل داسې ځناور یا حیوان نشته چې یو بل په اشارو پوه کړي، بلکې یوازې ګوریلا ده چې د لاس په اشارو یو بل ته خبرې کوي. د ګوریلا د سر ماغزه د انسان تر ماغزو کوچني دي، سربیره پر دې چې له انسان څخه غټه هم ښکاري. ګوریلا هم د شکل له کبله مختلف ډولونه لري. یو وخت د کوکو په نامه یوه ګوریلا وه چې د انسانانو سره یې په اشارو خبرې کولې او د انسان څخه به یې د یو څه په اړه پوښتنې کولې. مثلا یو وخت یو چا ماسک اچولی و، نو ګوریلا د خپلې څښتنې څخه وپوښتل چې دا څه دي او د څه لپاره یې اچولی. ګوریلا بیزوګانې هم اجتماعي یا ټولنیز ژوند کوي، په دې معنا چې ګوریلا بیزوګانې یو ځای ژوند کوي. لکه په انسانانو کې چې نر د ښځې په پرتله غټ او قوي وي، همدارنګه په ګوریلا بیزوګانو کې هم نر تر ښځې قوي وي، خو د دوی نر د ښځې په پرتله خورا قوي او خورا غټ وي چې بیخي زیات توپیر لري. تاسو یې هم دلته توپیر لیدلی شئ. ما په تیرو ویډیوګانو کې هم د الفا یادونه کړې وه چې په هره ډله حیواناتو کې چې کوم غټ یا قوي وي نو هغه د همغې ډلې مشري په غاړه اخلي. لکه په لیوانو کې چې دوی حتما یو مشر لري چې دې مشر ته الفا ویل کیږي. همدارنګه په ګوریلا کې هم الفا شتون لري، یعنی دوی په خپله ډله کې حتما یو مشر لري، خو د دوی مشر به هم غټ وي او هم به ډیر پیاوړی وي. د دوی الفا او یا هم مشر یوه بله نښه هم لري، هغه دا چې د دوی د مشر شا نقره‌ای یا سپین ته ورته رنګ لري. تاسو پوهیږئ چې ګوریلا څومره قوي ده او څومره بار پورته کولی شي؟ ګوریلا کولی شي چې 450 کیلوګرامه وزن له ځمکې پورته کړي، یعنی 2 برابره له خپل وزن څخه بار پورته کولی شي چې انسان د همدې نیم وزن هم نشي پورته کولی. تاسو کولی شئ د ګوریلا د بدن یا اسکلیټ او د انسان د اسکلیټ توپیر دلته وګورئ چې د دوی توپیر ډیر زیات نه دی. دا چې د دوی د بدن هډوکي یا اسکلیټ انسان ته هم ورته دی، نو بیا ولې ګوریلا د انسان په پرتله ډیره قوي ده او درون وزن پورته کولی شي؟ دا ځکه چې د ګوریلا هډوکی خورا قوي او کلک دی، او همدا یې لامل دی چې د دوی دا کلک هډوکی د دې لامل شوی چې دوی قوي او غښتلي وي. ګوریلا ګیاخواره بیزو ده، یعنی دوی وچه میوه او واښه خوري. ځینې وخت دوی غوښه هم خوري. په هر ځای کې دوی یوازې یو مشر یا الفا لري. ما تاسو ته ویلي وو چې د دوی د الفا شا سپینه وي، خو په یو ځای بیا 2 هغه ګوریلا بیزوګانې ژوند نشي کولی چې شا یې سپینه وي او غټه ګوریلا وي. که بیا هم د دوی سیمې ته بله قوي بیزو ورشي چې شا یې سپینه وي، نو د هغې سیمې د الفا سره به په جنګ واوړي او شدید جنګ به رامنځته شي. دا چې سپینې شا والا بیزوګانې ډېرې مغرورې وي نو په اسانۍ سره یو بل ته نه تسلیمیږي، او کله داسې وخت هم راځي چې د وخت تر مرګه یو او بل سره جنګیږي. په نورو بیزوګانو کې چې کله د بچو مور مړه شي نو نارینه بیزو د خپلو بچو ساتنه نه کوي او له هغه ځای څخه بل ځای ته ځي.
خو په ګوریلا کې بیا برعکس کله چې د بچو مور مړه شي نو د دوی پلار له دوی څخه پالنه کوي تر څو چې غټ شي. یو وخت کوکو ګوریلا د خپلې څښتنې څخه د هغې پیشو په اړه وپوښتل چې دا پیشو دلته څه کوي. بیا وروسته هغې ښځې همدا پیشو کوکو ته نږدې راوستله او وروسته د همدې کوکو د پیشو سره سخته مینه پیدا شوه او تل یې لوبې ورسره کولې او له ځان سره یې ګرځوله. که مو ویډیو خوښه شوې وي نو هیله کوم یو لایک ورکړئ او د نورو خوندورو معلوماتو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. ښه وخت.